د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره هغه دعاګانې او اذکار بیانېدو چې هغه د قرآن او د حدیث نه او یا د صحابه کرامو نه رانقل شوي او موږ په آخرني درس کې هغه دعاګانې پوره کړې وي، ختمې کړې وي چې کومو دعاګانو تعلق د جنازې د مانځه سره دی. د هغې نه بعد بیا مؤلف وی القول فی الفاظ التعزیه، د مړي ورثاو ته د تسلی الفاظ، او دا عنوان مناسب دی په دغه دعاګانو پسې، ځکه چې کله ته جنازه وکړي په یو مسلمان باندې نو بیا تعزیت له ورځي د هغه چا خواله چې هغه ژوندي دي او د دغه مړي چې تا پې جنازه وکړه د هغه په وارثانو کې دی. تفصیلي خبره شوې وه چې تعزیت څه ته وایي، او زمونږ بعض رواجونه چې هغه غیر شرعي دي د هغې خبره شوې وه. دلته یو اهمه مسله هغه دا ده، تعزیت د تسلی ته وایي، او تسلی به هغه چا له ورکوي چې د غم پې اثر کړی، هر چاته نه. حقدار د تعزیت او د تسلی هغه څوک دی چې د غم پې اثر کړی. هسې رواجونه ترې مه جوړوئ، هسې خانه پوري ده بعض خلک کوي، لکه څوک مړ دی د ده د پلاني د پلانۍ او هغه چې په چا واده شوي دی د هغه د زوی یو خپل دی هغه مړ دی، یعنې د ده نه ته تپوس وکړه قسم ور وکړه په ته یې اثر کړی دی غم، هېڅ اثر یې پرې نه دی کړی. نو هسې زمونږ د پښتنو دا بعض هسې رواجونه دي، ښه که دغې له هم لا نړي بیا د نه په دې هم خفه کېږي. نو ځان ته یې هم ګرانه کړې ده او بل ته یې هم ګرانه کړې ده. ځان ته یې ګرانه کړې چې دا رواج به دی پوره کوي، بل ته یې ګرانه کړې چې هغه به لازم د ده خواله راځي. تعزیت خلک هغه چا له ورکوي، لاسنیوه سړی هغه چا ته کوي چې هغه غم ځپلی غم وهلی، پلار یې مړ دی، مورې ده، ښځه ده، بچي دي، د یو ښځې خاوند مړ دی، رور دی، تره دی، ماما دی، دا نږدې خلک دي. اوس ته پسې دویم کلي ته اوړې او هغه لرې لرې قیسې را لټې، نو دې کې ځان هم په عذابول دي او بل کس هم په عذابول دي. او دا بعض کارونه موږ ځان ته سخت کړي دي چې کله موږ د شریعت نه لرې شو نو هغه خبرې موږ ته ګرانې شي، او که چېرته موږ شریعت مطابق ژوند تېرولی نو ډېر څه موږ ته اسان شي. او غم نن سبا د پښتنو هغه د ښادۍ نه ګران شوی دی، او خلک دا سوال کوي یا الله غم مه راوله، ځکه چې بهی کې به هم رسمونه رواجونه کې زیاتې دی، ظلم دی. او هله یو قوم په تکلیفونو کې پرېوځي چې کله هغوی د الله احکامات پرېږدي او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پرېږدي. نو یو دا مسله ورسره یاده کړي چې تعزیت او لاسنیوه د هغه چا ته کول پکار دی، هغه څوک یې حقدار دی چې هغه ته وشي چې هغه د غم پې اثر کړی. دا هسې رسم و رواج نه دی، ګورئ چېرې بس رسم و رواج، دا عبادت دی، په دې ځان پوه کول پکار دي. ځکه چې کله ته د یو مسلمان خواله ځي تسلي ورکولو دپاره الله رب العزت په دې تعالی اجر درکوي، خو شرط دا دی چې د الله د رضا دپاره وکړي. که عدل بدل باندې کې په دې اجر نه میلاویږي، او کیدای شي بعضو حالاتو کې پې ګناهګار شي چې ریاکارۍ ته واوړي، او چې د الله د رضا دپاره کې نو الله پې دله اجر درکوي. وی د مړي ورثاو ته د تعزیت طریقه، اسامه بن زید رضی الله عنهما روایت راوړی دی چې د امام بخاري م راوړی دی، امام مسلم، امام ابن ماجه یې ټولو راوړی دی. هغه وایي چې كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته، موږ وی د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په لوڼو کې یوې لور استازی راولی کو، د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو استازی راولی کو، او دا لور چې ده زینب وه.
يدعوه الى ابنها في الموت، چې دی لور د خپل پلار رسول صلی الله علیه وسلم راغوښتو خپل زوی ته چې هغه په حالت د مرګ کې و، او دا واقعه څو پیرې موږ بیان کړې ده. د تکلیف وخت د سختې وخت داسې وخت کې چې پلار د بچي سره وي، او بیا چې پلار رسولي د الله د طرف نه، نو هغې دې دپاره د پلار راغوښتو چې هغه راشي او دې ټیم کې نو رسول صلی الله علیه وسلم د استاذي ته وویل ارجع الیها، لاړ شه واپس او دا ورته ووایه چې دی داسې وایي ان لله ما اخذ وله ما اعطى، یقینا د الله دپاره دی هغه څه چې وایغستل او څه چې ورکوي، وکل شیء عنده باجر مسمى، او هر شیز هغه سره په یو نیټه مقرر دی. فلتصبر ولتحتسب، بس صبر کوه او په دې مصیبت کې د الله نه ثواب غواړه. بیا دا حدیث تفصیلي داسې دی چې هغې بیا قسم ورکړو چې نه راځي به، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورغی او واقع به تاسو اورېدی چې ماشوم هغه ساه ګډه وډه شي. دلته مقصد هغه همدې پورې دی. یو خو دلته ګوره ما تاسو ته وایي چې موږ د خپل ژوند په خپله ګران کړی دی، یعنی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی دی او لور چې دی پلار راغوښتلی او هغه واپس جواب ولیکو، وایي زه داسې ورته ووایه، یعنی ژوند بې تکلفه تېرول پکار دي. ځان په مشقت کې ما چې بل وماچو دا ګیلې شکوې ډېرې زیاتې نه شي، دا سړی په خپل هم تنګ او بل هم تنګوي. او چې سړي تا ته ټلیفون وکړو تعزیتي کلمات یې راته وویې، دعا یې وغوښته ستا د مړي دپاره، بس خبره ختمه شوه. نه نه رانغې، رور یې رانغې، پلار یې رانغې، بیا د یو سړي په حاضرېدو باندې هم کار نه کېږي. ترې رانغې، ماما یې رانغې، ښه په لاره کې ورسره میلاو شو تعزیتي کلمات یې ورته وویې، په جومات کې ورسره نه، کور ته خو رانغې. دا موږ هسې یو رواج کوو. که مقصد د یو مسلمان بل مسلمان نه تعزیت کولی اخو شو، ولې دا ژوند موږ دومره ګران کړی دی؟ هلته خبر اصل کې زموږ پښتانه هغه د بدل کوي، دی ورغلی دی نو ده خواله به راځي. تعزیت دا په ټلیفون هم کېږي، تعزیت دا په جومات کې هم کېږي. ته یو سړي سره میلاو شو تعزیتي کلمات دې ورته ووایي، دعا دې وغوښته، دا په لاره کوڅه کې هم کېږي، دا په بازار کې هم کېږي، او دا چې تا هغه سړي پسې کور ته ورشي هم کېږي. نو اوس ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د لور مسله ده، د هغه د نوسي مسله ده، او هغه پسې کس ولګوي ورته وایي زما د طرف نه ورته دا کلمات ووایه، او نه لازم به راځي، بیا لاړ. ژوند داسې تېرول پکار دي. دا اوس تعزیت دی. تعزیت معنی تسلی ده. یو دا مسله یاده کوي چې د تسلی ورکولو دپاره شریعت خاص الفاظ نه دي ټاکلي، یعنی لازم نه ده چې په تا فرض دي چې ته به دا کلمات وایې، خو علما دا حدیث دلته ذکر کوي په دې باب کې، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، او هغه چې کومې خبرې کړي دي هغه د عامو خلکو د خبرونو غوره دي. که ته دا ویلی شي ډېره ښه ده، او ډېر اوچت کلمات دي، لویه تسلي پکې پرته ده، ډېر جامع کلمات دي. څه چې دي د الله دي، او څه چې واغېستو دا هم د الله و، او هر کار د الله په نیز یو نیټه لري، نیټه مقرر ده. بس صبر کوه، الله نه اجر غواړه. تعزیتي خبرې پښتو کې ووایه، هېڅ خبره نه. او که دا د علم نه درځي، د دې په ځای نور کلمات چې تا ته مناسب ښکاري هغه ووایه. او موږ دومره یعنی کمزور یو د دین په دې خبرو کې چې یو سړی ورننوځي تعزیت لکه نه، او دې قیصه راوالي د کار، او یو دا څنګه مړ شوی، او یو ښه یو بس یاره دا کار به ډېر کوو، او دا په دې کې به دا ټول لېږي. خو ته دې یو کس ته ووایه، ته د تعزیتي خبرې یو دوه درې وکړه او دعا وغواړه په زوره، په ده خوله راماته شي، وګونه یې تک سره شي، ځکه چې دې کې به دعا او د الله خبره، یعنی ته به وایي چې دې ته چې ته منبر باندې کښېنئ چې پوره درس وکړه، او چې دې بیا بهر ته راوځي په مولیانو باندې به د کفر فتوې ولګوي، ډېر وایي دا هم کافران دي.
او دی په خپله دوه خبرې نشي کولی. دا د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دیني پوهه کې موږ په کومه مرتبه کې یو. نو تعزیتي کلمات دا څه ټاکلی شوي نه دي، غوره دا دي. د دې په ځای ته هر یو لکه ته وایې سړي خواله ورغلې وروره بس دا غم په ټولو را روان دي او غوره غوره خلک د دنیا نه تېرې دي. دې د تعزیتي کلمات او یوازې ستا غم نه دی، دا زموږ هم غم دی. موږ ټول دې غم کې شریک یو. بیا دعا د مړي دپاره، بعض خلک زموږ باره کې دوی دعاګانې نه مني. بیا دعا د مړي دپاره صرف مسله دا ده چې لاس به اوچت کړو، دا د رسول وسلم طریقه نه وه. لکه چې مخکې ما څو پیرې دا مسله تاسو ته بیان کړې چې ګوره کومو ځایونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي او لاس یې اوچت کړي موږ به دعا غواړو، لاس به اوچتو. کومو ځایونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي لاس یې نه اوچت کړي موږ به دعا غواړو، لاس به نه اوچتو. کوم چې عام د دین علاوه ځایونه دي په هغې کې لاس اوچتول نه اوچتول دواړه جایز دي او اوچتول غوره دي. دغې ځای کې عاجزي ډېره ده. بس په دې کې جګړې ته څه ضرورت دی؟ یعنې د اوسه پورې یو دلیل په دې نشته، یو دلیل چې رسول صلی الله علیه وسلم په تعزیت کې په لاسنیوي کې لاس اوچت کړي. خو موږ عقل جنګو. عقل څنګه؟ کله مولوي صاحب پکې دا خبره وکړي او د هغه نه بیا ډېره عجیبه ده، او کله عوام دا خبره کوي نو یې که لاس یې اوچت کړو څه چلو شو؟ خو دعا ده. نو چې کوم نه وي پوه هغه مو ویاوره نو کوپر خو یې نه دی کړی. موږ وایو مسله د دین ده، د عبادت او د تابعداري د لاس اوچتول نه اوچتول مسله نه ده. ته جومات ته راننوځې دعا وې، جومات ته چې وځي دعا وې، دې ځای کې لاس اوچتول شته؟ څوک لاس اوچتوي؟ او دا کسان چې کوم په لاسنیوي کې وي لاس اوچتول غوره دي، همدې به د باندې رد وکړي چې هلکه ته څه د دروازې په درشل کې جومات په درشل کې ولاړې او لاس دې اوچت کړي، ته ورته نه ما هغه دعا وي لاس مو سره اوچت کړی. نو دې سره خو لاس اوچتول نشته، دې ځای کې راته وایي لاس اوچتول نشته. همدقه مسله زمونږ ده که نه چې لاسنیوي کې دعا شتي. لاسنیوي خو نوم د دې دی چې ته دعا د دې مړي دپاره وکړې او د چا باندې چې هغه هم راغلی به د ده دپاره وکړي، خو لاس اوچتول پکې نشته. وجه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مړي شوي دي، د صحابه کرامو په زمانه کې مړي شوي دي، هغوی لاسنیوي او تعزیتونه کړي دي، هغوی پکې لاس نه دي اوچت کړي. نقصان په دې کې ګوره دا دی چې یو خو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه زموږ نه لاړه. دویم نقصان پکې دا دی چې د دې نه یو رواج جوړ شوی دی، ما ته دا پته نشي چې په 3 سکنډه کې کومه دعا غوښته کېږي. لاس به اوچت، لاس به اوچت او به لاس به اوچت کو، لاس به کته کو، لاس به اوچت کو، لاس به کته کو. که څلور کسان راغلي دي هر یو جدا جدا وایي لاس به اوچت کو، نو ولې دې څلورو په یو ځای لاس اوچت نه کړو؟ دا دلیل دی په دې باندې چې دا رواج دی، عبادت نه دی. لاس به اوچت کو که بل پر موږ یو ځای لاس اوچتول صحیح شو، نو 5 ولې جدا جدا اوچتوئ؟ دا په یو پر ټول اوچت نه کړو؟ خو بس دی که نه خبره ختمه شوه. نه، لازم به عبدالله جدا وي، احمد به جدا وي، خالد به جدا وي، عبدالعزیز به جدا وي، چې پته ولګي چې او د دا رواج پوره کړی دی. بیا په دې خبره ختمه نه شو چې اوس واپس ځو بیا به لاس اوچت کو، نو بیا به 5 کسان لاس اوچتوي. یاره چې دې ته رواج نه وی نو پته یې څه به ورته وی؟ که عبادتي او ته وایې چې نه لاس اوچتول شتي، زه تا سره ما یو 2-3 سکنډو له ومنله چې لاس اوچتول شتي، خو یو پرې لاس اوچت شو خبره ختمه شوه که نه. بیا دویمه درته دا وایم چې زه لاس خو دې اوچت کړو، نو دا کومه دعا ده؟ لاس مې اوچت کړو، اوس تا پته نشته. نادرن به پکې څوک ویني چې هغه شونډې خوځوي، یعنې ویې ګورئ نور دغه لاس مې اوچت بیا چې لاس کته کړي. دا څنګه واقع شي؟ که نو دعا دې څه شي وشو؟ بیا دوی لاړو. اوس د دې کس نه تپوس وکړه دا غم چې پرې راغلی وایي دوی تاله ته څه تسلي درکړه؟ چا تسلي ورکړې ده؟ تعزیت څه کلمات چا ویلي دي؟ خو رالو کېناستو، لاس به اوچت کو، لاس به کته کو، خبره ختمه شو، لاړو. زیات نه زیات پکې دا موضوع وچېړلی شوه چې دی څنګه مړلی.
او کله نا کله پکې یو نیم داسې راشي چې هغه پکې ورسره دا وایي بس حقه لاره ده ټول روان دي دی لا ښیي نو دې کې خو تعزیت هم ونه شو حق ته حق ویل پکار دي تعزیت هغه دا دی ته ورلې کېناستې ښه تسلی دې ورکړه درنې خبرې دې وکړې الله دې ستاسو مړی وبخي الله رب العزت دې پرې رحم وکړي الله یې هغه قبر جنت باغې چکي الله یې تاسو له صبر درکړي الله یې تاسو ته اسانه کړي الله یې تاسو له اجر درکړي دا تعزیت دی دا دعا ده که نه دعا څخه کړي ووایه نه ده لاس به اوچت ما تاسو ته کیسه کړې زه ملک کې یو لاسنیوي له ورتلمه یو دوه کسان را سره روان وو نو هغو ما ته ووایي جومات کې تعزیت وي لاس به اوچت کړي ما تاسو بېغمه شئ چې کله موږ ورننوتو یو به دغه کیسه لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو زموږ هغه کسان چې کوم ورغلي هغوی دغه کیسه وکړه بیا ما هغه کس ته ووایي ما الله رب العزت دې تاسو له صبر درکړي او الله دې ستاسو مړی وبخي او دا دنیا د ټول دغه شان روان دي زموږ رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تللی دی او داسې یو څو خبرې مې پسې وکړي چې بیا موږ راووتو ما هغو ته یې ما ته پته تاسو ولې لاس اوچت کړو ویې ولې ما تاسو الله د رضا لپاره نه اوچت کړي تاسو دې لپاره اوچت کړي چې ده ته پته ولګي چې موږ راغلي یو ما د رمای د رسول وسلم تابعداري مې وکړه او په دغه کې مې دنه مو ګټله څنګه د دې سړي نه لس کاله بعد تپوس وکړې زما مبارک وه ده ته د تعزیت کړی او که نه زه درته یاد یم تاسو کې ورته یو به م نه یاد ځکه چې هغه زما اواز واورېدو زما دعا یې واورېده زما خبرې یې واورېدې په دې ټولو کې زه جدا ولیدم چې دې سړي تسلي را کړې ده زه ترې نه هېرېږم تاسو به ترې هېر شئ ځکه تاسو ټول یو قصه کوئ لاس به اوچت کړو لاس به کته کړو لاس به اوچت کړو لاس به کته کړو نو هغه پښتانه وایي نه د دین شو او نه د سا دین شو نه سړي ته یاد پاتې شوې او نه د عبادت شو نو دعا شتي چې ورلې دغه شان عامه دعا وواړه خلک پې امین ووایي هم څه خبره نه امین هم دعا ده او سړي ته تسلي هم میلاو شو دې ټیم کې فاتحه ویل په دې باندې ما تېر شوي درس کې خبره کړې چې فاتحه ویل دې ټیم کې نشتي د قرآن تلاوت دې ټیم کې نشتي بعض خلک د قرآن تلاوت کوي نو قرآن تلاوت یې که خو څه دعا نشتي د مړي دپاره یا د چا باندې چې را غم راغلی بعضو دې چل کړی چې سپارې راغستې هغه یې تقسیم کړي او په کرایي باندې دا قاریان دا ناپوهه چې کومې دی را جمع کړي او هغوی د دې ټیکې یلي د بعضو قاریانو بعضو ناپوهه مولیانو بې عمله مولیانو د علماو دا جامه بدنامه کړې ده نو بس دوی دغې ته خوشحالې څه کوي موږ ختم کړو او دا به ټول خوځي دا څه کوئ تاسو وایي دا موږ قرآن وایو هغه ته یې بښئ وان لیس للانسان الا ما سعى الله وایي انسان ته د هغه عمل رسي چېرې کوم ځای راغلی او دا څو کسان دې راوسي دا کوم ځای کې دي دا لکه بچی قرآن ووایي یا رور یې ووایي پلار یې ووایي هله بیا هم څه خبره ده دی راوستی دي یو دیګ به پوخ کړي به آخر کې قصه به ختمه کړي ماحول یې بس ګرم کړی چې بھائی موږ کار موږ وکړو ختم وکړو ما ته ورځ یو کس ټلیفون وکړو زه کله نا کله یو سړی داسې لږه په سخته پوه کوم چې دی پوه شي او د پوه کولو ډېرې طریقې کله نرمي کله سختي ما ته ټلیفون وکړو څنګه یې ښه خیریت ته ما ښه وي زموږ ورور وفات شوی دی بس ما تعزیت ورته دغه کوم الله دې وبخي الله دې پرې رحم وکړي چې څه خدمت یې موږ حاضر وي چې یو څو سپارې وله ووایي نو ما خو ستا ورور دی په وینه کې ستا ورور که زما و وي زما ورور نو مې زه ورله سره سپارې ویم او ما چې ته زما دپاره ووایي وبه شي ته زما په ځای تلاوتونه شروع که او د قرآن مراجعات ته کوه چې دا اجر یې ماته میلاوي وبه شي داسې یا داسې کار کوه دا منځونه کوه وبه شي داسې اوس سره لګیا وي نه داسې خو نه کېږي نو ما ته هم نه کېږي که نه په دې دلیل نشته کوم ځای کې دا راغلي چې د مړي دپاره خلک راجمع کوه ختمونه پرې کوه ته په یو ځای کې نشته او که چېرته زما دلته دنیا لالچ شوی که نه نو کوم چې دنیا پرسي هم داسې موقعو کې خلکو نه دنیا ووایي خو موږ خلکو ته وایو چې خپل دین هم بچ کړئ خپل غیرت هم بچ کړئ او خپل مال هم بچ کړئ
د هغه چا نه چې هغې دنه په دروغو او په دوکو یې دنه وایي. نو دا هم تعزیت کې نشته چې لاړ شي او ته قرآن تلاوت کې یا سپارو ته ناست یا یو کس یې کېنولی هغه پکې تلاوتونه کوي نورو ته غوږ ږدي، دا نشته. دا په دې بعضو ملکونو کې عربو ملکونو کې لکه مصر کې هم دا طریقه ده، قاري راوستی او هغې ته مجلس العزا وایي، د تعزیت مجلس، او بیګي هغه لګي تلاوت کوي. اکثر د مصر د قاریانو د تلاوتونه چې تاسو د مجلسونو هغه اورئ، د ویډیوګانې چلیږي، دا د تعزیت مجلسونه اکثر. نو دا په ډېرو پیسو راځي، خو مشهور قاریان او په لږو پیسو خو نه راځي. د ګینټې دوی اتفاق کوي دوی سره چې ګینټه به موږ ماله دومره پیسې راکوي، دی ورشي او هلته ورته هغوی هر څه سیټ کړي، سپیکر یې دغه تلاوتونه کوي، دوی ورته لاندې نه سبحان الله، الله یفتح علیک، او د چغې او د هر څه کې لاس نیوی دی. دا شوي د رسول وسلم په دور کې، د صحابه کرامو په دور کې، تابعینو په دور کې. دا څلور امامان چې یادوي چې کوم د فقهي مذاهبو مشهور امامان دي، دوی چېرته ویلي ده؟ نه، دا ټول خود ساخته مسایل دي، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. نو مسله ګرانه شوه که اسانه شوه؟ ګرانه شوه که بلکل اسانه شوه، بلکل اسانه شوه. لاړ شه تعزیتي کلمات ورته ووایه او بیا راسه. او دې باندې ما تېر شوي درس کې خبره کړې وه چې ډوډۍ له مه ځه، ډوډو دا مسله ته هم لرې کړه. او که چېرته د هغه سره میلمانه وي ته وله راوړه، مسله اسانه شوه. بس رواجونو نه هم خلاص شو، د بدعاتو نه هم خلاص شو، او د دین موافق کار هم وشو، او غم هم ښه ښکلی سرته ورسېد. الله دې موږ له په شریعت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ښه، دا خو د تعزیت کلمات دي. اوس وایي د مړي د وارثانو دپاره مسنون دعاګانې، یعنی د مړي چې کوم وارثان دي شاته چې کوم پاتې کېږي، هغوی به کومې دعاګانې به د الله نه غواړي. یو خو عامه ته هره دعا غوښتی شي، خو بعض هغه دي چې هغه غوره دي، مسنون دي، د رسول الله وسلم نه ثابت دي. لکه د یو سړي پلار مړ شو، رور، ښځه، بچی او داسې پسې بیا ځه، د دپاره څه ویل غواړي. نو دې عنوان لاندې دغه دعاګانې راوړي. اولنۍ دعا د ام سلمه رضی الله عنها روایت راوړی دی چې دا امام مسلم، امام ترمذي، امام ابن ماجه دي ټولو راوړی دی. ام سلمه په خپله دا خبره کوي، وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا حضرتم المریض، کله چې تاسو د بیمار خواله ورشئ، او المیت، یا د مړي خواله ورشئ، فقولوا خیرا، نو د خیر خبره کوئ، د خیر دعاګانې غواړئ. ولي؟ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ملائک آمین وی په هغه څه باندې چې تاسو یې وایئ. که خیر هم کړی ده، بس خلک په دې غم کې خیري شروع کړي، یا الله ما ورسره مواله، او یا الله جو بس موږ ټول ختم کا، او دا ملائک پې امین وی. نو دې ټیم کې د خیر خبره که هغه دعای که عامې خبرې، عامو خبرو کې مې جاهلیت ته خبرو نه من راغلی دي. کس مړ شو خپلوانو کې ګډې وډې به نه وې، نه به د جاهلیت خبرې کوي، یو دا ولې مړ شو، یو پلانی ولې نه مړ کېدو، یو دې غریب خو هله څه خوشحالي ونه لیده، ولا چغې ولا سینې وها ولا ګریوان شلوه ولا ویښته وباسه، او جو سره ځوانۍ کې مړ شو، او جو دا به څه کېږي، او موږ چاته پاتې شو. دا ټولې جاهلیت خبرې دي، ټولې د جاهلیت خبرې. دا د یو دیندار او تقوادار د پوهه مؤمن مسلمان خبرې نه دي چې دې ټیم کې سړی د جاهلیت چغې وایي. بعض پکې لا دا وایي چې د ده په ځای پلانی ولې الله نه وژنو، دا الله نه مخکې کېده دي، ستا دې کې څه کار دی؟ اوس موږ د مخکې حدیث کې دا خبره ونه کړه، وکل شیء عنده باجل مسمى، او هر شی د الله په نزد یو نیټه لري، د ده نیټه پوره شوې ده. بس نو ته به اوس دا سوال کوې د الله نه چې د پلاني 80 کاله عمر د هغه مري نه، او زما ورور د 13 کالو یا الله تا مړ کو، هسې خبره ده. او یا وایي چې د ده په ځای هغه پلانی مړ کړی،
ولې د په ځای پلانې مړ کړی ته څوک یې چې د الله په کارونو کې ګوتې وهې بس د ده نیټه پوره و دی مړ شو ختم شو نو دا د جاهلیت خبرې او دغه ټیم کې د جاهلیت کارونه کول د دې نه ځان ساتل پکار چې او باس خو پکې لا دغه ټیم کې شروع کړي کټونه دیګونه خله مړی کور کې پروت دی رواج په موږ دومره زورور شوی دی رسم و رواج چې موږ سره دا غم هم نشتی چې یو ثابت انسان د دنیا نه لاړ چې د ده به ګوره په قبر کې څه حالي د ده آخرت به څنګه وي اوس د ده دپاره کم د خیر کارونه کول روا دي چې موږ یې وکړو نه دا غم نشتی دا ډېرو لږو خلکو سره او یو کټونه او کینو به کم ځای کې او د چا په کور کې به کینو او سبا کو سبا نه کو زنانه را جمع شي او مړی زر ښخوي نو لازم یې زنانو ته پرېږدي نو هغوی ته ډېر وخت پروت وي نو د هغه زنانو هغه زړه پیچیدی وچوتي تا یو مور ته زوی ایښودی دا د کوم ځای هوښیارتوب دی ها وی دي یو نظر ښکل دي کې هېڅ خبر نه بیا یې ته ویسه تا ورته ایښودی دی پوره شپه دا به مري نه دا مور او دا که ځان ډېر هم راټینګ کړي یو ځای کې به د جاهلیت خبره د خولې نه وځي څه چغه به ووایي څه دغه به شروع کړي تا ورته ثابت زوی مخې ته ایښودی ښځې ته خاوند پروت دی پلار بچو ته پروت دی یا مور بچو ته پرته ده ورور پروت دی کور کې خور دی ایښودی کور کې دا شریعت نه لرې کارونه دي موږ دا نه وایو چې مړی نشي لیدلی دی هم شي ښکلولی هم شي خو بس چې دغه وشو بس ویسه را دننه که کور ته خلکو ولیدو وارثان چې کوم دي هغوی ولیدو ښکل دي هم کي تندی ښکلول هم جایز دي او بیا ویسه ولې شریعت زنانه د قبر د زیارتونو نه چې ډېر زیارتونه کوي دې نه منع کړي دي دا تاسو ته پته ده که ولې زنانه کمزوري دي بې صبري پکې ده او ځان نشي ټینګولی که زنانه ډېر هم دینداره وي که نه خو دا په صبر کې نارینهو ته نه رسي چېرته شاذ او نادر داسې وشي چې یو زنانه صبر د نارینه نه زیات وي خو زنانه کمزوري دي الله پیدا کړي کمزوري دي خو ته ورته ثابت مړی پرېږدې پوره شپه پروت او په ګنټو ګنټو ورته پروت دا به چغې نه وي پکې اخر به صبر تمام شي او بس داسې څه به ووایي یا داسې څه به وکړي چې هغه د شریعت خلاف دي بله دې کې غټه خبره دا ده دا راته مو ویم ګورې دا د دې مړي هم بې ادبي ده او هغه داسې چې ګوره کله یو سړی مړ شي که نه نو دا غریب په ده باندې قسمه قسم حالات راځي رنګ یې کله تور شي کله زیړ شي وینه کله به خوله راوځي کله به پوزه راوځي د پوزې دا سر چې دی دا معمولي کوږ شي پته نشي چې یعنې په هغه ټیم کې د خوله څنګه وي کولاو پاتې شوې ده بنده شوې ده نه خېټه د یو نیم راوپړسېږي او ته هغه راوستی دو مخکې ته دی ایښودی دی و چې ویلو ویسه دا د دې مړي دپاره هم پرده ده او بل دا د مړي سره احسان دی حدیث کې راځي رسول الله وسلم چې کله مړی وشي نو تادیو کوي د هغه په جنازه کې او د هغه په ښخولو کې مه یې ساتئ نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د مریض خواله ورشئ او یا د مړي خواله نو د خیر خبره کوئ او دعا چې غواړئ نو د ځان دپاره او د دې مړي یا د مریض دپاره د خیر دعا غواړئ ځکه چې ملایک پې امین وایي د بیمار په خوا کې هم ښکلې خبرې کوي اوه کمزوری شوی نه ډېر دا زموږ د پښتنو خبرې دي زیړ شوی نه ښه به شي لکه هغه دې نه څه خبره دی چې ښه به شي وکړه ته ورشه ته ورته خوږې خبرې وکوي اوسو دعاګانې وغواړه ورته وایه نه وروره لکه رسول صلی الله علیه وسلم نفسو له فی الاجل رسول صلی الله علیه وسلم چې د بیمار خواله ورشي نو په دې ژوند کې ورته امید پیدا که امید په ښو خبرو سره پیدا کېږي نه وروره ښه به شي ځوان سړی د پرونه نن ښیي زمونږ رب دی د هغه نه امید ساته ښه به دې کي ډېر بیماران ښه شوي نو د مریض په خوا کې هم د خیر خبره کوه قالت
په دې باندې پخپله دا سخته راله ګوره ام سلمه د رسول الله وسلم بیبي ده فلما مات ابو سلمه رضی الله عنه په دې کې ابو سلمه مړ شو د دې خاوند چې کوم د رسول الله وسلم نه مخکې دا د هغه په نکاح کې و او ډېره پې مینه وه ابو سلمه رضی الله عنه د ده ځان له یو سیرت دی دا ډېر دینداره انسان و ډېر اوچت صحابي و وی اتیت النبي صلی الله علیه وسلم زه ورغلم په رسول الله وسلم پسې وی ما ورته چې یا رسول الله ان ابا سلمة رضی الله عنه قد مات یا رسول الله ستاسو ملګری زما خاوند ابو سلمه مړ شوی دی وی رسول الله وسلم ما ته وی چې ته وایه ګوره دا دومره اوچته دعا ده اللهم اغفر لي وله یا الله ابو سلمه مو وبخي وما وبخي واعقبني منه عقبا حسنه او راکې ما ته د هغه په بدل کې ښایسته بدله یا د دې غم په بدل کې ښایسته بدله قالت فقلت نو ما دغه دعا وغوښته یو روایت کې داسې راځي چې دې دا م وویې ابو سلمه نه غوره شتي ګران و ورته اولنی خاونې و د اسلام دا سختې یو ځای تېرې کړې وې نو هغې ته خو د ده نه ګران بل څوک نه ښکارېدو ګوره ګمان به ستا نه وي او د دې ځینه به الله رب العزت په تا باندې دروازه را کولاو کړي ته به حیران شي ځکه د الله نه ناامیده کېږئ چېرته هم او دا کم خلک چې د الله نه ناامیده دي د الله سپېره ساتلي دي ولې ځکه چې دوی په الله باندې بدګماني کړې ده الله ورسره هغه څه کړي دي کوم چې دوی ګمان کړی دي نو دوی د الله نه ګیلې نه کوي خو دوی ویلي چې الله به ما غریب ساتي عمر له او دوی ویلي چې الله په ما رحم نه کوي دوی ویلي دي الله ما نه بخي دوی وی الله ما نه ښه کوي دوی وی الله زما دا مسله نه حل کوي نه حل کوي خو دوی وی چې دوی ویلي الله ورسره هغه شان کړي دي وی ما دا دعا وغوښته فاعقبني الله من هو خیر لي منه محمدا صلی الله علیه وسلم الله ماله په بدل کې هغه څوک راکړو چې هغه د ابو سلمه نه غوره و او هغه د محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره بیا نکاح وکړه نو چې کله د باندې مصیبت راشي که نه یو مړی وشي نو داسې اللهم اغفر لي وله یا الله دا مړی مو بخه او ما وبخه واعقبني منه عقبا حسنه خو دا لازم هم نه ده دا اوس سره مې یاده کړې لازم نه ده چې دا کوم کس چې مړلی د ده په بدل کې به تا ته یو بل کس میلاویږي دا لازم نه ده خو تاله به الله په بل طرف کې یو بدله درکړي داسې هم کېږي کله نو لازم سړی وي چېره دا خو یو هر انسان زه خاوند خو بیا هم میلاوېدی شي ښځه بله میلاوېدی شي بچي نور کېدی شي اوس پلار شو یا مور شو یا رور شو خور شو هغه کله ناکله چې مور پلار ژوندي د رور په بدل کې بل رور میلاوېدی شي یا خور نو لازم نه ده چې سړی به بدې انتظار کوي چېره دا به د انسان په بدل کې لازم یو بل انسان وي کله الله د بل طرف نه د مصیبت تاله ښه بدله درکړي چې هغه ستا په ګمان کې هم نه راسي ستا په ګمان کې نه راسي داسې خوشحالیانې به الله رب العزت درکړي چې دا غم به تا نه بلکل هیر شي او په دې زړه به الله تا ته داسې د صبر پټۍ ولګي چې ته به حیران شي نو دا دعا ویل پکار دي چې کله د چا مړی وشي یا چا کره مړی وشي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبا حسنه دویمه دعا دا هم د ام سلمه روایت دی او امام مسلم امام احمد راوړی هغه وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د رسول الله وسلم نه دا خبره اورېدلې ده او دې ته غوږ کښېږدي ګوره ما من مسلم تصیبه مصیبه هر کله چې یو مسلمان ته څه مصیبت ورسي اوس دلته خبره صرف د مرګ نه ده عامه خبره شو یعنی هر مسلمان ته چې هر قسمه مصیبت ورسید فیقول ما امره الله او دی ووایي هغه څه چې د څه ورته الله ویلي دي او الله څه ویلي الله ویلي مصیبت په وخت کې څه وایه انا لله و انا الیه راجعون موږ ټول د الله یو ټول الله ته واپس کېدونکي یو
دا بعض خلک صرف دې انا لله دا ګوره نیم ذکر دی دا کم ذکر هغه انا لله یا بعض وی لا حول ولا قوه لا حول ولا قوة الا بالله نو دا شارټ کټ په دې اذکارو کې نشتی ګوره انا لله دا ته نیمه خبره کې انا لله و انا الیه راجعون موږ د الله یو الله ته واپس کېدونکي دا ګوره دا ډېر اوچت تسلۍ کلمات دي یعنې دا کوم چې الله زموږ نه واغستو دا هم د الله او الله ته واپس شو او یوازې دی نه موږ ټول د الله یو او ټول الله ته واپس کېدونکي تسلي ده پکې زړه به دې په ارام شي بې صبره کېږي به نه چې ټولو دغه لار ده نو اول به دا ووایې بیا به وایې اللهم اجرني فی مصیبتي یا الله ماله زما په دې مصیبت کې اجر راکړه واخلف لي خیرا منها او ماله د دې په بدله کې د دې نه غوره راکړه اوس د هر مصیبت کې هغه تیر شوي دعا چې ده هلته پکې دي اللهم اغفر لي وله ما وبخه او دی وبخه د مړي سره تعلق ساتي دلته عام چې په تا څه مصیبت هم راغی یو سړی دی ګاډی اکسیډنټ وکړو ګاډی بلکل ختم شو او ته انا لله ووایې دغه ذکر یې ووایې بیا یې ووایي یا الله ماله اجر راکړه په دې مصیبت کې مصیبت دی که نه او یا الله د دې په بدل کې راله غوره راکړه هر مصیبت کې به دا وي او موږ صرف دا انا لله و انا الیه راجعون دا صرف مرګ پورې خاص کړی دی وایي چې کله هم ته یو مجلس کې ووایي انا لله وایي څوک مړ دی او یا که ته ووایې پلانې الله دې پرې رحم وکړي ښه وایي کله مړ دی نو رحم ته ژوندی هم محتاج دی او مړی ورته هم محتاج دی او کله چې څوک اپرنجې وکړي الحمدلله وایي ته ورته څه وایې یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي نو هغه مړي او داسې نور ډېرې دا خو یو مثال مې ته پیش کړو رحم ته ژوندي محتاج دي مړه ورته محتاج دي هر مصیبت چې د باندې راشي په هغه مصیبت کې الله یادوه او چې څه شی غواړې د الله نه یې غواړه یعنې صحابه کرام مبارک کې راځي بعضو دا خبره کړې ده وایي زموږ د پیزار تسمه چې به وشلې ده هغه به موږ د الله نه غوښته او په موږ باندې غټ غټ مصیبتونه راشي الله ته یې نه وایو ځکه خو ذلیله یو په دې مخلوقاتو پسې یو ته فریاد او بل ته فریاد او یو ځای کې دیکا او بل ځای کې دیکا او یو ځای کې ذلت او بل ځای کې ذلت هغه رب ته یې موږ نه وایو زه دا نه یم چې اسباب مه لټوو یعنې دې صحابي چې الله نه تسمه غوښتلې دا نه چې دی په دې انتظار دی چې الله به د اسمان نه راغورځوي خو یا الله ته ماله تسمه پیدا کول اسان کا نو الله به ورته اسباب جوړ کړي چې دی به ځان له نوي پیزار والي یا دغه به جوړ کړي یو سړی وږی دی یا الله ماله رزق راکړه دا رزق د اسمان نه راولیږي د دې خولې ته معنی دا چې یا الله ما ته د رزق د پیدا کولو اسباب اسان کا چې اسباب خو الله پیدا کوي مونږ خو هسې هغه لږ حرکت وکړو نور د اسباب جوړونکی هم الله دی او دغه رزق راکوونکی هم الله دی ګینې ډېر خلک ګرځي او نن سبا بېروزګاري عامه ده ډېر خلک بې شماره ګرځي اسباب لټوي رزق نه میلاویږي او نه اسباب جوړېږي ولې ځکه چې الله لا نه ده غوښتلې چې کله الله وغواړي اسباب به هم پیدا شي رزق به هم میلاو شي نو هر مصیبت کې الله یادوئ او چې څه غواړئ نو چا نه غواړئ د الله نه اول وغواړه بیا اسباب لټوه بغیر اسبابونه نه کیږي الله د دنیا پیدا کړي دي چې موږ پکې اسباب لټو خو اول الله سره رابطه وکړه هغه ته ووایه یا الله ماته اسانه کړه او بیا وځه په یو لار باندې لکه ګوره جمعې د مانځه مسله چې سورة الجمعه کې بیانېږي نه الله وایي چې کله جمعې د مانځه دپاره اذان وشي نو بیه او تجارتونه پرېږدي فاذا قضیت الصلاه چې کله مونځ ختم شو فانتشروا فی الارض بیا خواره شي په ځمکه کې ځان رزق لټوئ کله چې مونځ ختم شي بیا وکړه الله سره دې رابطه وشوه اوس ځان له ګرځه رزق لټوه که نو د الله سره رابطه دا اوله کې او اخره کې اسباب د وروستنۍ خبرې دي
وی چې چا دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې الا اخلف الله له خیرا منها، مگر الله به هغه لره د هغه څه نه چې الله ترې اخیستي دي د هغې نه به له غوره بدله ورکړي. او داسې چا سره شوي دي؟ د ام سلمه رضی الله عنها سره. اوس وی مړي لره د سترګو بندولو په وخت دعا، چې مړی وشي هغه له سترګې بندول پکار دي، ځکه چې دا سترګې اوس به حدیث راشي چې دا روح چې کله د بدن نه وځي تبعه البصر، دا سترګې ورته ګوري. او ځکه د مړي سترګې کوم طرف ته کوره بره طرف ته روح ته وځي. نو داسې ټایم کې طریقه دا ده چې د ده سترګې پټې کړې شي. وګوره د ځان نه داسې سړي جوړ کړي که نه چې د حوصلې غري، او چې ته یې یوځي کې او په تا باندې د نورو خلکو حوصله برابري. او دا له کېږي چې سړی دین زده کړي او تجربه ورسره وي، او د خلکو سره ناس پاس ډېري خفه کېږو به نه. یعنې یو خبره حقیقت دی، کم سړی چې د وړوکوالي نه په بیټکونو کې ډېر نه یې ناست، غم خادي نه یې کړي، پلار د ده یا نیکونه د ده د غم خادۍ والا نه و، دا چې دی دی هم دغه کیسو والا دی هم نه پوهېږي. یعنې اکثر موږ ګیله کوو که نه چې یاره دا پلانې په مېلمستیا نه پوهېږي او هغه په غم خادۍ نه پوهېږي. هغه ته وګوره ده دا کړي نه دي چېرته، د دې سره نه یې پاتې شوی. ده به زیات نه زیات سهار مزدورۍ له وتی د شپې راغلی، دې غریب نور څه لیدلي هغه نه دی عادت د دې خبرو سره. ځکه کوشش دا کوئ مجالسو کې د ناستې او خپل بچي خپل وروڼه خپل کشران دا هم کوشش کوئ چې کیني پاسي په مجالسو کې. او ګورې نه د کومو خلکو چې مجالس او بیټکونه پراخئ، پراخه معنی دا نه چې دوه درې چتې، پراخه څه مطلب دی؟ ډېر خلک ځي راځي، د دوی ماشومانان هم په ناسته پاسته پوهېږي چې هغه یې نه دا هر څه. نو چې کوم سړی داسې تجربه یې شوي دی بیا ډېر یعنې مړی به وشي، چې مړی وشي سبق یې، ځکه دې ټایم کې د خلکو طبیعي خبره د خلکو سوچ او فکر هر څه ګډوډ شي. داسې ټایم کې ځان راټینګول دا صبر غواړي، دا علم غواړي، دا تجربه غواړي، ټول نه مخکې ایمان غواړي. نو کوشش وکړئ چې دا هر څه ستا په برخه کې شي، او دا زموږ په لاس کې ده. یعنې یو خبره زموږ د لاس نه بهر ده، دا زموږ په لاس کې دی. علم، ایمان ځان کې راوسته، تجربه ډېرول، دا خو زموږ په لاس کې وي. نو ام سلمه رضی الله عنها روایت بیا راوړی دی، امام مسلم هم ترمذي راوړی، امام ابن حبان وی دخل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابي سلمة رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو په ابو سلمه باندې، وقد شق بصره فاغمضه، او د هغه سترګې کولاو وي نو هغه یې ونه بندې کړي. دا به کله راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خواله؟ نه نه نږدې څه تذکره شوې وی ابو سلمه مړ شوی دی. دا پسې وویله که نه یا رسول الله ابو سلمه مړ شوی دی. رسول الله سلم راغی، چې راغی نو د هغه سترګې کولاو وي، فاغمضه، نو رسول الله سلم ورته سترګې پټې کړي. دا طریقه ده مړي له سترګې پټول. ثم قال بیا یې دا ووي ان الروح اذا قبض تبعه البصر، وی روح چې کله قبض شي او واغستی شي نو نظر ورپسې شي، نظر په دې روح پسې ورپسې شي، نو سترګې قشن کوله او پاتې شي، نو دا به وله بندې. او دا یو ناشنا کیفیت دی او دا ورسره یاده که ما او تا ته پروت دی. زموږ دا نظر به مې ورځ په روح پسې کېږي، کله الله اعلم. څوک به مونږ کې مخکې څوک به وروسته، ډېر مونږ سره دې مجالسو کې ناست پاسو په هغوی خو راغلی ده، او په مونږ به مې راځي اوس دا پته نه لګي چې مونږ کې څوک مخکې او څوک وروسته دی، او په څه طریقه دې علم د الله سره دی. خو دا یقیني ده چې دا مرحله به مونږ به راځي او دې دپاره تیاری پکار دی.
دا ټول مجالس دا ناسته پاسته دلته دا مونږ چې کوو او دا دلته ناست یو دا دین بیانو دا ورب الکعبه دغې ورځې دپاره بیانو چې کله به مونږ باندې دغه کیفیت راشي او الله رب العزت مونږ ته هغه ټیم اسان کړي د دې دپاره مونږ دلته چې دی ناست یو او د دې دپاره دا محنتونه او کوششونه کوو. فضج ناس من اهله چې کله ول رسول صلی الله علیه وسلم سترګې پټې کړې که نه نو څه خلکو د ابو سلمه د خاندان نه جړا شروع کړه او دا ډېر ګران وخت ځکه چې دغه ټیمو پورې دی مړي دی چې دا سترګې نه پټې کړي یا زندې وله نه تړلي سړی بیا هم داسې لږ دغه کېږي یاره یعنې دا خبره ذهن ته نه پرېوځي چې دی به مړي خو چې کله د زن نه وله چیړله تاو کړي او یا وله سترګې را بندې کړي نو سړی بس یعنې چې په رښتیا لاړ نو دا په سړي ډېره ګرانې او چې بچا راغلي هغه ته پته ده پلار او مور او بچې او ښځه او ښځې ته خاوند یعنې د هغې په مخ کې چې ته ښځې په مخ کې د هغه د خاوند سترګې پټې کړي او یا وله زن وتړي یا د پلار په مخ کې د زوی یا د زوی په مخ کې د پلار دا ډېره ګرانه مرحله نو چې کله د ابو سلمه رضی الله عنه سترګې پټې کړې نو خلکو جړا شروع کړه نو رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم ملګرو ته دا وویل لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر مه غواړئ ځانونو دپاره مګر خیر یعنې ځان ته خیري ونه کوئ ګورئ مخکې حدیث تېر شو دې ټیم کې د خیر خبره کوئ فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون ملائک امین وی په هغه څه باندې چې تاسو یې غواړئ ثم قال نو بیا دا دعا وغوښته دا حدیث دی دعا دپاره راوړی دی کتاب کې اللهم اغفر لأبي سلمة یا الله ابو سلمه وبخي وارفع درجته في المهديين او په هدایت یافته یعنې غلار موندونکو کې د ده درجه اوچته کړي وخلفه في عقبه في الغابرين او خلیفه یا حفاظت کوونکی شته د ده په وروستو پاتې کېدونکي بچو کې کم بچي چې د نه پاتې دي نو یا الله ته د هغوی حفاظت وکړه دا مطلب دی یا غابرین کې صرف بچي نه دي شاته چې د ده څومره وارثان دي سړی چې لاړ شي یا یو مړی چې لاړ شي لازم د ده په تلو باندې هغه ځای کنډم شي که نه د ده څه ذمهواریانې وي د ده څه کارونه د ده په اوږو باندې چې د هغې د لاسه الله رب العزت د ډېرو خلکو کار روان کړی نو دعا مطلب دا چې یا الله څه د دوی حفاظت وکړه دا کوم چې شاته پاتې شوي دي واغفر لنا وله یا رب العالمین او یا الله موږ هم وبخه او ابو سلمه هم وبخه وافسح له في قبره یا الله قبر ورته پراخه کړه ونور له فيه او یا الله قبر ورته رڼا کړه څومره ښایسته دعا ده دا چې کله مړی وشي نو دا دعا به غواړي موږ نه دا قسمه دعاګانې رواجونو ختمې کړي دي رواجونو زموږ نه دي هر څه ځای نیولو دا څومره ښایسته دعا ده اللهم اغفر لأبي سلمه ته د ابو سلمه په ځای دا کس نوم ووایه چې مړ دی لکه مثال داسې وایي چې احمد دی اللهم اغفر لأحمد وارفع درجته في المهديين یا نوم د سره وایم داسې وایي اللهم اغفره یا اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه قیمتي دعا نه ده د سړي د ارماني سړی چې زه مړ شم چې دا دعا ما پسې څوک ووایي او که ته غواړې که نه دا راته فایده ذکر که ته غواړې چې تا پسې شاته داسې قسمه دعاګانې وویلی شي نو د دې خپلې کورنۍ د بچو د اهل و عیال د خپلوانو دیني تربیت وکړه او هغو ته دین وښایه چې دین دې ورته وښو او دا هر څه دې ورته وښو چې ته دنیا نه لاړې هغوی دقه څه کوي څه چې ورته وښولي دي که آخرنۍ خبره به وکړو فصل راوړی دی القول عند تدلیة المیت فی القبر په قبر کې د مړي د یخودو په وخت وینا سبحان الله زمونږ شریعت کې د هر ځي دپاره خپل ذکرشتي خپله خبره ده خپله مسله ده په قبر کې چې وي د مړی اږدي نه وي دا به وی د عبدالله بن عمر روایت یې راوړی دی چې دا امام ابن ماجه راوړی
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. چې مړی به په قبر کې کله خلکو یخودو یا به رسول الله وسلم یخودو نو هغه به دا وي بسم الله د الله په نوم وعلى ملة رسول الله او د رسول الله وسلم په طریقه معنی دا چې دا مړی موږ ښخوو د الله په نوم یې دې قبر ته کوزو او د رسول الله وسلم په طریقه یې کوزو. وی په بل روایت کې داسې الفاظ راغلي دي، دا روایت امام ابو داود امام ابن ماجه دواړو راوړی دی بسم الله وعلى سنة رسول الله. ملت او سنت دواړو یو معنی طریقه، دا مړی موږ د الله په نوم دې قبر ته کوزو او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا په ټیم کې داسې قسمه شرعي اذکار او خبرې الګ کېږي چې کله چغې چغارې ډېرې نه وي. زموږ طرفونو د پښتنو کله مړی ښخېږي دومره بد حالي که نه ته خوا شو ته دې خوا شو هلکه دې خوا کشې او بیلچه او دې ټیم کې شور نه یې پکار. ښه په ارام هر سړي ته پته څه کول غواړي څه کول نه غواړي، نو دې ټیم کې شور شغرب بس پکې ګپ شپ شروع کړي چېرته وي او نه وي او څنګه دوه دلته ونې خوا کې ولاړ دي او درې هلته ولاړ دي او څلور دلته ولاړ دي. دا نه مناسب. دا ټیم د الله د یادولو دی، د آخرت ته رایادولو دی، دا ټیم د عبرت د اخیستو دی چې وګوره زموږ یو ورور زموږ نه لاړ، دغه شان به یو ورځ موږ هم ځو. دا ټیم د خدمت دی، کوشش دا پکار دی چې د قبر په کنستو کې، د قبر په جوړولو کې، د مړي په ښخولو کې برخه واخیستی شي او الله په دې باندې لوی اجر ورکړي. څنګه چې ګوره ته یو مسلمان دپاره په دنیا کې کور آباد کړي، لکه اوس یو سړی دی تا وله کور جوړ کړو، که مالي مرسته دي کړي بدني دي کړي الله به اجر نه درکوي. دا د دې مړي کور دی که نه، ژوندي له چې کور جوړ کړي الله تعالی اجر درکوي. مړی خو ډېر محتاج دی، په دې کې برخه اخیسته. خو په دې کې دا قسمه بعض خلک ویني دي چې دغه ټیم کې هم والعیاذ بالله لویي د زړه نه نوځي، یعنې زما د کپړې به ګنده شي، په ما به دوړه ولګي، څه ګاډې ګاډې ته لیدې مې که نه بس پکې چې تکبر سره عادت وي والعیاذ بالله. او چې په مقبره کې د چا د زړه نه تکبر ونه وځي نو زم چې بل کم ځای کې به اوسي. یعنې دې خپل ځای ویني او خپل انجام ویني او بیا هم تکبر ته وګورئ زما په کپړو به خاوره ولګي او په ما به دوړه ولګي. لکه پرېږده چې د خاورو کې ککړ شو، د خاورو سره عادت شو، هسې هم د خاورو له شو، هسې هم دغې له روان یو. او بله زما د سورت عبس تلاوت کو، هسې هغې کې مې یو دغه ته سوچ لاړ، یو څو ایتونو ته ډېر، هغه دا چې قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق. انسان الله وی سنا شکر دی، ګوري دې ته نه چې الله د سنه پیدا کړی. من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، د قطرې د منۍ نه دی پیدا شوی دی. ثم السبیل یسره، بیا د وتو لار دنیا ته الله ورته اسانه کړې ده. ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره، بیا مړ شو نو قبر کې وله ځای ورکړو. چې ما سوچ کو چې کله ما تلاوت کو زه الله کمزوره بنده یم، زه به څه سوچ کو چې د انسان ټوله قصه الله په درې ایتونو کې بیان کړې ده. د منۍ د قطرې نه پیدا شو، دنیا ته راغی، بیا قبر له ورغی. دا ټوله قصه چې دا موږ دومره اوږده کړې ده او پلنه کړې هم ده، د الله د سورت عبس په درې ایتونو کې بیان کړې ده. حقیقت د انسان د سپکو اوبو نه پیدا دی، بیا لار د راوتو دته نه وه معلومه، الله ورته لار د راوتو اسانه کړه دنیا ته، او بیا مړ شو نو الله په احسان دا وکړو چې قبر یې وله ورکړو. نو چې په دغه ځای کې د سړي د زړه نه تکبر ونه وځي او الله ورته رعایت نه شي، بل به کم ځي. الله رب العزت ته زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان کې، او الله رب العزت ته موږ ټولو له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي، او کوم مسلمانان چې مړه شوي دي او زموږ مشران کشران د دنیا نه تلي، الله رب العزت ته ټول وبخي، خصوصا زموږ مور پلار دی الله وبخي، او الله رب العزت ته د هغوی قبرونو نه د جنت باغچې جوړې کړي، او الله رب العزت ته د هغوی قبرونه رڼا کړي،
او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي. انشاءالله روان درس کې به د قبرونو د زیارت طریقه او دعاګانې ذکر کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.